ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجري شمسي کال د جوزای غبرګولي د میاشتې 19 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدونکي وئ. استاد پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدو ته راګرځوو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د دې ولایت د والي په مشرۍ امنیتي ناسته ترسره شوه. د لغمان والي قاری بختیار معاص په مشرۍ امنیتي ناسته ترسره شوه چې پکې د دې ولایت امنیه قمندان د یو شمېر ادارو مسؤلینو او د کډوالو کمیټې استازو ګډون درلود. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د لغمان والي په پیل کې د امنیتي ځواکونو له خدمتونو مننه کړې او ویلي دي چې امنیتي منصوبین د ولس د امنیت او هوساینې لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. نوموړي له ټولو امنیتي مسؤلینو غوښتي چې د خلکو د امنیت د لا ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د خبرپاڼې له مخې په ناسته کې د کډوالو د ستونزو او اړتیاو په اړه هم بحث شوی. والي ښاغلي معاذ ویلي کډوال زموږ ورونه دي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه زموږ ګډ مسؤلیت دی. اړینه ده چې د سرپناه، پاکو اوبو او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د برابرولو لپاره عملي او اغیزمن ګامونه پورته شي. په خبرپاڼه کې راغلي ورپسې د یو شمېر ادارو مسؤلینو د کډوالو لپاره د ترسره شویو او روانو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. هغوی ډاډ ورکړ چې د سرپناه د برابرولو په موخه ځمکې ویشل شوي او د اړوندو پروژو عملي چارې روانې دي. هغوی همداره زیاته کړه چې په یادو ښارګوټو کې د پاکو اوبو او نورو اساسي خدمتونو د برابرولو لپاره هم هڅې دوام لري. د خبرپاڼې له مخې د غونډې په پای کې د کډوالو د ستونزو د حل او د امنیتي وضعیت د لا پیاوړتیا په موخه پر ګډو همکاریو او همغږۍ ټینګار شوی. د ترافیکو مدیریت منصوبینو هغه 2 تنه نیولي دي چې د عامه خلکو د مزاحمت او اندېښنې سبب ګرځېدلي وو. د لغمان امنیه قمندانۍ د ترافیکو مدیریت منصوبینو هغه 2 تنه نیولي دي چې په موټر او موټر سایکلونو غیر قانوني حرکات او مستی کولې او د عامه خلکو د مزاحمت او اندېښنې سبب ګرځېدلي وو. د امنیه قمندانۍ د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې یاد کسان د ترافیکي پولیسو له لوري هغه مهال ونیول شول چې په بې احتیاطۍ او خطرناکو حرکاتو یې د سړکونو نظم ګډوډ او د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو احتمال زیات کړی و. په خبرپاڼه کې د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په حواله د عامه نظم د ترافیکي اصولو د تطبیق او د خلکو د امنیت د تامین په موخه ټینګار شوی چې له قانون څخه سرغړونکو سره به جدي قانوني چلند ترسره کیږي. همداراز له ټولو هیوادوالو غوښتنه شوې چې ترافیکي قوانین مراعات کړي او له هغو کړنو ډډه وکړي چې د خلکو د مزاحمت او یا د ترافیکي پیښو سبب ګرځي. مهترلام ښاروالي د سړکونو د بندولو له امله 10 هټۍ مهرلاک کړي. لغمان کې مهترلام ښاروالي د ښاري نظم د تطبیق او د سړکونو د پاکوالي په موخه تازه هڅې پیل کړي چې په پیل کې د سړکونو د بندولو له امله 10 هټۍ مهرلاک شوي. د مهترلام ښاروالي د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د یادې ښاروالي مسؤلینو د مرکز مهترلام اړوند پشیو سړک په مسیر 10 به هغه هټۍ چې ښاري نظم یې ګډوډ کړی و او د سړکونو د تخریب لامل ګرځېدلي وو مهرلاک کړي دي. په خبرپاڼه کې راغلي مهترلام ښاروالي د ښاریانو د سهولت او ښار د پراختیا لپاره بشپړې هڅې کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې بې نظمي او ګډوډي رامنځته کړي. او وروستی خبر دا چې د عامې روغتیا ریاست لپاره نوی رئیس د غونډې په ترڅ کې معرفي شو. د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست لپاره نوی رئیس مفتي سعید الله نعماني د رسمي غونډې په ترڅ کې د دې ولایت مسؤلینو او ولسونو ته معرفي شو. د عامې روغتیا ریاست د خبرپاڼې له مخې په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت څخه د راغلو مېلمنو ترڅنګ مرستیال والي او د یو شمېر همکارو مؤسسو مسؤلینو ګډون کړی و. د خبرپاڼې له مخې په پیل کې د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد رشید روزي ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او په دې ولایت کې د روغتیایي سکتور د لاسته راوړنو او ترسره شویو فعالیتونو یادونه وکړه. په خبرپاڼه کې راغلي مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله په خپلو خبرو کې د پخواني رئیس ډاکټر سمیع الله عابد نیازي کړنې ستایلي او نوي رئیس ته د بریالیتوب هیله څرګنده کړې. نوموړي نوي رئیس ته د همکارۍ بشپړ ډاډ ورکړی او د عامې روغتیا له وزارت څخه یې غوښتي چې ولایتي روغتون تخصصي کړي تر څو
شو د ولایت اوسیدونکو په خپل ولایت کې اړین تخصصي روغتیايي خدمات ترلاسه کړي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د عامه روغتیا وزارت د ولایتو د همغږي رئیس ډاکټر فضل الهي علیزي تبدیلي د حکومتولۍ یو مهم اصل بللې او ویلي دي چې دا چاره د ادارو د لا پرمختګ او اغیزمنتیا لپاره ضروری ده. هغه زیاته کړې چې مسؤلیت یو امانت دی او باید په پوره صداقت او امانتداري سره ترسره شي. په خبرپاڼه کې راغلي په پای کې نوي رئیس مفتي سید الله نعماني ډاډ څرګند کړ چې د لغمان ولسونو ته به د غوره روغتیايي خدماتو وړاندې کولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. له اړوندو مؤسسو یې د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه وکړه او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو بریلي اوسئ.